سلامونه دوستانو، هیله یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. نن ورځ د یوې نوې ویډیو سره درته راغلی یم. په دې ویډیو کې درته ښایم د جي کوین بعضې موضوعات درته معرفي کومه که نه، لکه د فري انکم برخه شوه، د ریفرل برخه شوه، د سټیکینګ او د قیمت د لوړېدو. په دې باره کې به ټولې خبرې درته وکړم، خو ویډیو به لږه اوږده شي، تر اخره راسره پاتې شئ. انشاءالله د جي کوین ټول درته تشریح کومه. ایف جي کوین دا چې یو افغاني ورور جوړ کړی دی او اوسنی دفتر یې په عمان کې دی. اوس خو 2025 د نومبر 14 دی، اوسه پورې په عمان کې دی، رسمي دفتر دی او د افغانانو د ګټې لپاره یې جوړ کړی دی. دا هغه اپلیکیشن دی چې مالک یې دولتزی نومیږي، امیرالدین دولتزی. دا اپلیکیشن ته چې کله موږ او تاسې پانګونه وکړو که نه، نو هغې څخه بیا موږ او تاسو 0.8% ګټه راکول کېږي د خپلې پانګونې څخه. د $1200 څخه کمه پانګونه کولی نه شو، د 12,000 جي کوین څخه کمه پانګونه نه کېږي او د $1200 څخه کمه پیسې ویستل کېږي هم نه. او کوین چې د یوه صرافۍ څخه بلې صرافۍ ته کوین لیږي، هغه بیا 6,000 څخه کم نه لیږل کېږي. دا یې محدودیت نه دی، د 6,000 څخه کم کوین نه لیږل کېږي، د $1200 څخه کم ډالر نه لیږل کېږي او د 12,000 جي کوین څخه کم سټیک نه کېږي. نو که چېرته ته سټیک وکړې، مثلا ما $100 سټیک ایف جي کوین ته وکړو، هغلته بیا ماته ګټه او ورځنۍ ګټه راکول کېږي 0.8%. زما له پیسو څخه ورځنۍ ګټه راکول کېږي. نو میاشت په میاشت د تا پیسې چې کله ته هلته د محدود وخت لپاره ستا پیسې سټیک کېږي. د لومړي ځل لپاره چې کله ته پانګونه وکړې، ستا پیسې هلته 14 میاشتې 15 میاشتې تقریبا سټیک کېږي. کله چې هلته سټیک شي، لومړۍ 6 میاشتې ستا مثلا تا $100 پانګونه کړې، د لومړۍ 6 میاشتې ستا د ټول $100 در پوره کوي، خپل سر درته پوره کوي. له هغې وروسته پاتې کېږي 10 میاشتې، 10 یا 9 میاشتې. د 9 میاشتې ته ټوله ګټه درکوي ښه یو ستا $100 $200 $250 $300 ته بدلېږي په 14 میاشتو کې. نو دا د دوی اصول دی. راځم دلته به تاسو د فري انکم برخه هم وښیم تر څو تاسو ښه پوه شئ او لږې خبرې به هم درته وکړم. خو مخکې له دې چې په دې ویډیو پیل وکړم، که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل لومړی ځل تاسو ګورئ دغه ویډیو، زموږ مخته هم ډېرې ښکلې ویډیوګانې تېرې شوي دي، هغه هم زموږ چینل سر په سر تعقیب کړئ. زموږ چینل نوی دی، لږ ملاتړ مو وکړئ. انشاءالله په راتلونکي کې به نور موضوعات هم درته ښایم. راځم په ایف جي کوین ورته کلیک اخلم، تاسو ته به دلته یو څو ښه دا مونږ ایف جي کوین اپلیکیشن را خلاص کړو. د اوس به درته ټول لنډه ور واضح کړم. لومړنی اوس یې قیمت ډېر په لوړېدو دی. دا د یو ایف جي کوین 0.00018 قیمت لري. یو ایف جي کوین دومره قیمت لري. او دا یو ایس ډي ټي، دا یو ایس ډي سي، دا بیا هم هماغه ده. او بي ان بي چې دا 0.245 وارې 0.113 بي ان بي یو قیمت یو ایف جي کوین لري. نو مخکې به چې کوم $1 څخه 0 ایف جي کوین راتله، اوس د $1 څخه 9.5 ایف جي کوین رسي، یعنې قیمت یې په لوړېدو دی. دا زموږ ټیم دی ریفرل. ټوټل شپږ ټیم لرو موږ، شپږ نفره ما په خپل لینک راوستلی دي. د ریفرل هم درته واضح کوم. ټوټل پرافټ چې دا موږ دومره پرافټ ترېنه کړی ده او ځینې مې سټیک کړي دي، ځینې مې باسلي دي. او ایف جي بیلانس چې اوس لرم، اوس زه 1812 بیلانس لرم. یو ایس ډي ټي بیلانس مې 0 د یو ایس ډي ټي بیلانس نه لرم. انشاءالله چې په دې خو به پوه شوي وئ. دا برخه مې ټوله درته واضح کړه. د ایف جي کوین پریس یعنې قیمت د ایف جي کوین، او دا بیا په یو ایس ډي سي کې قیمت دی، دا بیا په بي ان بي کې قیمت دی، او دا زموږ د ټیم ریفرل دی، او دا زموږ ټوټل پرافټ یې راکړی ده، او دا زموږ د موجوده بیلانس دی، دا زموږ یو ایس ډي ټي ده. انشاءالله چې پوه شوي به وئ. اوس درته راځمه لاندې دلته د ریفرل برخې ته راغلم. د ریفرل برخې ته راغلم، دلته تاسو ته خپل کاپي لینک دی. دا لینک چې کله تاسو کاپي کړئ، په دې به تاسو خلک را دعوت کوئ. ټوټل موږ شپږ ریفرل لرو. خو دا موږ داسې ریفرل لرو، خبره یې چې دا ځای چې څه ته وایي، دا ځای داسې ریفرل لرو، کله چې ته یو نفر راولي، هغه په ځان پسې بل راولي. تا پسې تر 12 ټیم پورې تا پسې دلته حسابېږي. د 12 نه پس بیا تا ته د هغو ګټه نه راځي. یو نفر دې انتخاب کړه که نه، د هغې بیا یو نفر بل انتخاب کړه، هر نفر بیا بل، هغه نفر بیا بل، داسې تر 12 پورې تا ته دلته ګټه راځي، تر 12 ریفرلو پورې. داسې د ټیم په ډول پوه شوئ. د ټیم په ډول تا ته ګټه راځي، خو تر 12 چې واړې هغه ګټه بیا تا ته نه راځي، هغه بیا ستا دویم نفر ته راځي هغه ګټه. نو دا زموږ د ریفرل پرافټ چې دا 0.8، ځکه چې پانګونه یې نه ده کړې او یوازې 0 ایف جي کوین ترلاسه کړي دي، نو ټوټل ریفرل ریوارډ چې راکړی ماته یې 13 کوین راکړي دي. ښه دلته زموږ او تاسې دغه ریفرلونه دي 10 11. دا زموږ لومړي لیول کې څوک دی؟
د لاک چې وي دا خلکو پنګونې نه دي کړي. مثلا دغه یو دی ان لاک دی، دا ولې ان لاک دی ومې لیدل دا وینئ دا ولې ان لاک دی؟ دا ځکه چې زه اوس په دې کلیک کومه ماته یې ټوله هغه راواړول زر دا سټیک چې دی سټیک یې اوسه پورې دی 1000 FG کوین په دې خپل اکاونټ کې لري، یعنې پنګونې یې نه دي کړي. د نورو صفر ټولو صفر پنګونې یې نه دي کړي، ټولو صفر دی، ماته ګټه هم نه راځي. دا به زموږ د ریفرل موضوع انشاءالله چې په دې خو به هم پوه شوي وئ. راځم دلته د سټیک برخې ته راځم. د سټیک څه ډول برخه ده دا هم درته تشریح کوم اوس. ښه ایف جي بیلانس اوسنی قیمت چې دی دا خو مې یو ځل درته وښیو. اوسنی ایف جي بیلانس زما چې دی 1812 کوین لرم. پرافټ یې راکړې ده 14,680 او ټوټل د ورځې ماته 603 کوین راکوي هره ورځ. پوه شوئ. ټوټل ډیلي پرافټ ورځنۍ ګټه چې ده یعنې په ټولو ورځو کې یې راکړې ده 4,651 دا یې په ټولو ورځو کې راکړې ده. ما چې کله هغه دلته ستا ټوله پنګونه ښیي ټوټل سټیکینګ دا تا ته ټوله پنګونه ښیي. موږ 100,583 کوین سټیک کړي دي، یعنې تقریبا په اوسني وخت کې ترې $115 راځي موږ دومره کوین سټیک کړي دي. ښه دا هم همغه ډول دی. دا ستا هغه ښیي. ما بونس څومره ترلاسه کړی دی دلته بیا د بونس برخه درته ښایي. 2,222 کوینه مې بونس ترلاسه کړی. نو FG کوین هر وخت بونس اعلانوي، کله کله نه، کله یا خوشحالي وي یا کله داسې غم وي دوی بیا بونس هغه وخت کې اعلانوي. دوی بیا مثلا $100 پنګونه کوې 10 بونس اعلان کړي او تا ته به 10,000 کوین همدغسې درکړي، همدغسې به درته سټیک کړي 10,000 اضافي. دلته چې دی بیا FG کوین سټیک دی. تاسو د دلته ښکارئ انزرټ اماونټ. اوس زه دلته یې درته ښایم چې رښتیا 12,000 کوین سټیک کېږي. زه په دې میکس ورته کلیک کوم 1812 زه په سټیک ناو ورته کلیک کوم دا به نه سټیک کېږي ځکه چې کمې دي. اوس دلته لاندې ګورئ د اماونټ فیلډ بټوین 12,000 اینډ 1812 داسې وایي چې 12,000 FG کوین تاسو باید سټیک کړئ. اوس اوسنی قیمت چې تاسو دی 1812 کوین لرئ. دا زموږ ټوټل ګټه ده. پوه شوئ. دا نه سټیک کېږي ځکه چې موږ او تاسې باید 12,000 کوین پوره کړو، له هغې وروسته به بیا موږ او تاسې دغه سټیک کوو. ایکسپایر لاندې چې دا شی اماونټ دا د یو ځل بیا سټیک کړی دی، دویم ځل لپاره دی بیا سټیک کړی دی. ریفرل پرافټ دا دی بیا اکټیو دي. دا ټوله چې څو ځله د سټیک کړي وي دا ستا ټول سټیک دی. پوه شوئ. انشاءالله چې په دې برخه باندې به هم پوه شوي وي. دلته راځو د سواب برخې ته راځم. سواب برخه کې به یو څه خبرې درته وکړم. ښه سواب برخه چې ده که نه دلته تاسو کله دا FG کوین اپلیکیشن چې دی دا خو څه ډالر نه سټیک کوي، دا خو FG کوین سټیک کوي. تاسو د مثلا د باینانس بیټ میکس یا د بل صرافۍ څخه ډالر ورته راولېږئ تاسو به بیا دلته FG کوین سټیک کوئ، ډالر به نه سټیک کوئ. نو دغه ډالر به تاسو بیا سواب کوئ FG کوین ته. کله چې تاسو دلته راشئ مثلا دلته چې راشئ په دې مور اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. دلته تاسو ته ښکاري USDT to FG FG to USDT BNB FG FG USDT USDC FG دغه کوین دغه صرافیان چې دي که نه USDT دی BNB دی USDC دی دا درې کوینونه چې دي دا دوی دلته پخه کړي دي، یعنې دلته یې لګولي دي په دې چارټ کې. نو اکثره خلک د USDT FG او FG USDT څخه کار اخلي. مثلا ډالر دې ورته راولېږل غواړئ چې FG ته یې واړوئ تاسو به بیا په دې لومړي یو باندې ورته کلیک واخلئ. د FG دې ورته راولېږل د یوې صرافۍ څخه USDT ته یې ولېږئ USDT ته یې واړوئ بلې صرافۍ ته یې لیږئ باینانس ته بیا به تاسو په دې باندې ورته کلیک واخلئ. همداسې دغه نور موږ اوس USDT to FG ته اړوو. بیا دلته بیا بله خبره ده کله چې تاسو ډالر بدلوئ له 12 ډالرو څخه کم دا نه بدلېږي. موږ خو اوسنی قیمت ځکه $1 هم نه لرو، موږ خو FG کوین لرو. کله چې دلته په دې FG ورته کلیک واخلئ په میکس ورته کلیک واخلئ 1812 کوین لرمه 1812 کوین لرمه دا نه سواب کېږي ځکه چې د 12 ډالرو څخه کم دي نه سواب کېږي. 12 ډالرو څخه څنګه دي کم دي. دا وه زموږ د دغه ځای موضوع اماونټ اندازه یې سمبول. دا خو ما چې کومې پیسې بسلې دي کومې سواب ته اړولې دي FG کوین هغه خبره ده. راځم انشاءالله چې په دې خو به هم پوه شوي وئ. که پوه شوي نه وي د ویډیو درته شاته کړئ دوباره یې وګورئ. نو راځم اوس په دې والټ اپشن ورته کلیک واخلم. دلته به یو څه موضوعات درته تشریح کړم. بیا هم یو کوچنی غوښتنه کوم که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو له داسې خوندورو ویډیوګانو برخمن شئ. ښه دلته تاسو ته د والټ اډرس دی کاپي. کله چې تاسو دلته په والټ ورته کلیک واخلئ یور والټ اډرس ستاسو د دغې والټ اډرس دی د FG کوین مثلا له یوې صرافۍ څخه ډالر ورته رالیږئ یا FG کوین رالیږئ تاسو به په دې کاپي ورته کلیک اخلئ. دا زموږ اویلیبل بیلانس دی او دا زموږ ټوټل ډیپازیټ دی او ویډرا مې دومره ویډراګانې مو کړي دي
ټوټل دومره مو خرڅې کړي دي، ټوټل سیل ټوټل باید دومره مې اخیستې دي. دا چې دي بیا ایس ټي ټي دي، بي ان بي دي، ایس ټي ټي دي. یوازې دوی دغه کوین لري. انشاءالله په راتلونکي کې به نور هم دغه قیمت لوړیږي او نوره ډېر ښکلي موضوعات به انشاءالله پکې راځي. په دې ویډیو چې ورته کلیک واخلئ، دلته تاسو کولی شئ چې خپله ویډیو راته ایډ کړئ. انشاءالله په هغې به بیا ځانته ویډیو درته جوړه کړم. 6,000 دلته یې درته لیکلي دي 6,000 څخه کمه ویډرا نه کېږي، 6,000 اف جي کوین څخه. که ډالر لیږئ نو بیا د 12 ډالرو څخه کمه ویډرا نه کېږي. نو اوس دلته راځم انشاءالله چې د دغه ځایه پورې خو به ښه سم پوه شوي وئ. راځم په ډیشبورډ به تکلیک واخلم. نو دا زموږ د نن ورځې موضوع وه. راځم درته اوس د سټیکینګ په برخه کې د فري انکم البته برخه کې لږ درته خبرې کوم. د فري انکم څه شی دی؟ راځم په دې فري انکم هم ورته کلیک اخلم. ښه، فري انکم کې موږ لرو 111 اف جي کوین. موږ یو ځل 1104 اف جي کوین بسلي دي. تاسو به دلته موږ ته دلته کوډ راکول کېږي، پوه شوې. مثلا د نن ورځې کوډ چې دی ماینینګ دی، ماینینګ دی. ومولیدل موږ ته یې 6 اف جي کوین راکړل. د نن ورځې کوډ ماینینګ دی، 6 اف جي کوین راکړل. نو څومره وخت یې ونیو؟ 14 ساعته 14 منټه 20 ثانیې وروسته به موږ ته بل کوډ راکول کېږي. هغه کوډ یا به 6 اف جي کوین وي، نن یې ورځې 6 راکړل، یا به 6 وي، یا به مثلا 8 وي، 9 وي، 9 وي، 10 وي. د 10 څخه زیات نه وي او د 5 څخه کم نه وي د اف جي کوین. دا موږ ته د دې کوډ په واسطه راکول کېږي. او بله خبره چې دا دلته چې تاسو دوباره کلیک کوئ، مثلا زه کلیک کوم، موږ ته د اف جي کوین جمع کېږي. ومویل دا ډېره کمه اندازه ده، پوه شوې، ډېره کمه اندازه ده. او کلایم کول یې بیا څنګه دي؟ کلایم کول به تاسو چې کله دغه بیلانس 0 ته ورسوئ، 0 اف جي کوین به تاسو دغه کلیم کوئ، هسې نه کلایم کېږي. نو دلته د ټاسک برخه ده. کله چې په دې ټاسک ورته کلیک واخلئ، سبسکرایب اف جي کوین افیشل چینل، دا د اف جي کوین افیشل چینل به تاسو جوین کړئ، بیا 100 اف جي کوین وړیا درکوي. 15 فرینډز چې ملګري کړه، 15 فرینډز انوایټ، 15 فرینډز 500 اف جي درکوي. خو اوس 15 فرینډز دعوت کړي دي، اوس ګورم چې ماته راکوي که نه یې راکوي. چیک، په دې چیک اپشن باندې کلیک اخلم. ها، you have received reward for this task. چې تاسو د دې لپاره الیګیبل یې، ماته یې 50 کوین راکړل د 15 فرینډز په دعوتولو سره. که چېرته مو 10 ملګري دعوت کړه، 100 کړه، 30 مو دعوت کړه، 300، 200، 50 مو دعوت کړه، 500، 100 مو دعوت کړل، 1000 او 500 مو دعوت کړل، 15,000 او 1000 مو دعوت کړل، 12,000 اف جي کوین درکوي. لاندې دا د دوی ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، او امیردون دولتزي انسټاګرام دی، نور داسې ټویټر دی. دغه لاندې بیا درې ټسکونه دي. انوایټ 15 فرینډز، دا خو ما هم د اوس کلیم کړه چې 500 اف جي کوین راکړه. جوین افیشل چینل، د اف جي کوین د ټلیګرام چینل چې کله تاسو جوین کوئ، بیا تاسو ته 500 اف جي کوین وړیا درکوي. او بل چې دی کنیکټ اف جي کوین بار، دا د دوی خپل بار دی. کله چې دا ورته جوین کړئ، بیا هم 500 اف جي درکوي. دا د دوی ټسکونه دي. کنټینټ کریشن، دا د دوی ټسکونه دي. انشاءالله په راتلونکي کې بعضې لږ نور موضوعات هم پکې پاتې دي، هغه دومره مهم نه دي. ما تاسو ته اوس د مهم موضوعات بیان کړل. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. یوه یادونه کوم، که چېرته غواړئ چې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ، په ډسکرپشن کې زموږ دغه اپلیکیشن زموږ د ریفرال د بلنې لینک دی، په هغه چې کلیک واخلئ، تاسو زموږ د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک به هم درته پرېږدم، هغه هم وګورئ او بیا راشئ په دې کې کار وکړئ. انشاءالله چې راتلونکی به مو ښه وي، لا بریاو په هیله به وي. ښه، مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ د ټلیګرام چینل هم جوین کړئ، په ډسکرپشن کې لینک دی، او زموږ دغه چینل د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.